سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن غواړم د افغانستان نظامی قدرت او ځواک په هکله لنډ معلومات تاسې ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دې ویډیو کې غواړم د افغانستان د بیلابیلو تجهیزاتو په اړه ترلاسه شوي ارقام وړاندې کړم. د افغانستان بشري ځواک ټول نفوس 33 میلیونه، موجوده بشري ځواک 14 میلیونه، کلنی د عسکري خدمت سن ته رسیدلی نفوس 215 زره، د حملې لپاره فعاله او چمتو ځواک 200 زره، ځمکنی ځواک ټانکونه 200، مجهزه جنگی موټر 9609، توپونه 256، ټول راکټي سیستم 50، هوایي ځواک جنگی طیارې 115، ترانسپورټي طیارې 153، تعلیمي طیارې 3، هلیکوپټرې 129، جنگی هلیکوپټرې 7، لوجستیکي اسانتیاوې کاریګر ځواک 8 میلیونه، د سړکونو پوښښ 42 زره، خدمت ته چمتو هوایي ډګرونه 52 او نظامی بودیجه 12 بیلیون ډالره. دا هغه شمیر تجهیزات او ځواک دی چې د افغانستان نوي حکومت د ناټوله اشغال وروسته لاسته راوړي. په وروستیو کلونو کې په ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان ملي پوځ زښته زیاته سرښندنه او میړانه ښودلې او په لومړي خط کې د ټولې نړۍ لپاره سخته مبارزه او جګړه کړې. د یادولو وړ ده چې د افغانستان خاص ځواکونه د منطقې منل شوي او هغه تکړه ځواکونه دي چې په ډیرو کمو تجهیزاتو او امکاناتو درلودلو سره په جګړه کې ډیر کامیابه ثابته شوي او په همدا شان د افغانستان ملي امنیت او استخبارات د نړۍ د ډیرو سترو استخباراتو شبکو په منځ کې د مبارزې هڅه کوي. خو د افغانستان په نظامی سیستم کې د فساد موجودیت او روانه جګړه هغه دوه مهم لاملونه دي چې د 12 بیلیون ډالرو کلنۍ بودیجې درلودلو سره سره هم بیا افغانستان پوځ په تجهیزاتو کې کمښت لیدل کیږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. لایک، شیر او سبسکرایب له یاده مه باسئ. د تلپاتې او سرلوړي افغانستان په هیله. مننه.